د پاسپورت ریاست لخوا تازه او نوی خبر. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د طالبانو حکومت په کاغذي عریضو د پاسپورت ورکړه بنده کړه. د طالبانو د حکومت د پاسپورت عمومي ریاست په کاغذي عریضو د پاسپورت ورکړه بنده کړه. دغه ریاست پرون په خپله ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا پریکړه یې د یخې هوا مراجعینو لپاره د بشپړو اسانتیاوو د نشتوالي او په سیمه کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره کړې ده. د پاسپورت ریاست ویلي چې آنلاین غوښتنلیکونه مني او هم به عاجلو ناروغانو ته د پاسپورټونو ویش دوام ولري. تر دې وړاندې هم د پاسپورت سلګونه غوښتونکو ویلي وو چې د پاسپورت په ریاست کې د کاغذي غوښتنلیکونو د منلو پروسه له بې نظمیو ډکه ده او حتی د طالبانو له لوري ورسره د ناوړه چلند او وهلو ټکولو خبر هم شوې ده. طالبانو دا پروسه شاوخوا 2 اونۍ وړاندې پیل کړه چې د پاسپورت غوښتونکو له سختو نیوکو سره مخ شوه. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.